السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا كده تيجي مصابة صار ميتي لا ميتي كاشف هذا أستاذ كذا خذ في الشركة ما هي الوجدة الكم كان ده شركة كتابهم كل الكلمات ما غنى كلني خازو ريفرنس كثير سبك أستاذ تبوسون وجهها لا داش خطن سبب تسبب كبير وصار خير التاكيد خير ان شاء الله دارس سواء كان أستاذ بلجي بولنا بختون ورز دخا بانش والله أستاذ تبوسون وجهها كذا دا سويو دخلاش قبل سيدا خرازو insert captions كي خا ما دون سختي قوي label your picture or object once you have a caption you can reference your object anywhere in your document by inserting a cross reference insert caption मतलब دا देगा ना खैर में कोई अक्सर तो टेबल ला पास आगा टेबल नंबर चाहिए टेबल डॉट 1 या कैप्चर तो लेबल का तो होगा ना दा लेबल 1 दे दा लेबल 2 दे मिसाल दा करना पिक्चर 1 2 3 दा शान दे ना दे जो बोलनो सी बिbliography insert caption पाते दा दा खा نو بیا مطلب اوس مثال سره سم یو پکچر انسرټ کوم صحیح ده انسرټ کو اپلوډ کوي انسرټ کوی اپلوډ کی کنټینټ ده کنه اپلوډ کی لکه د انسرشن یو آیټم یا ابجیکټ چې انسرشن کو په انټرنیټ یا برزر کې هغه اپلوډ کیږي او په دې کې چې د انسرټ وایي انسرشن زموږ د اپلوډ سیکشن کې ده ښه یو تصویر راغو pictures راوړل سلام علیکم سلام کیمرا کې کنه مش کلاس تم جو المستمع من ده نو کلاس ته جوړه ده مثلا ها فار ایگزامپل لگزری بینه دا څه شی دی پکچر ده څه شی دی پکچر ده صحیح ده دا پکچر د فاصله غواړم مسو کوم د ځلې به کوم د سوم نمبر پکچر دی کنه دا انسرټ کیپشن فیګور ګوګه فیګور ورکه هم فیګور اکثر دا غته مثال تاسو په کتاب کې دی کنه کتاب کې لیکلي چې 1.7 1.5 دسی هغه 1.5 څه مطلب دی څه ته وایي فکر ده کنه فکر خو دې 1.5 څه مطلب دی مطلب د پهلی هډینګ پنځم سب هډینګ تلځي یا پنځم دغه دې پارت دی څنګه پارت دی موږ سره درې موضوعګانې دي کنه صحیح ده کنه سافټویر مثلا سافټویر چې دی مزید ډیپ دغه کړي ته به سب هډینګز کې ډیوایډ کړي دي نو هغه دې څنګه کې چې 1 2 3 هغه دې کې چې 1.1 1.2 1.3 دی وایي دا وګوره ښه 1 مطلب 1 پیج دی 5 فیګور دی اول فصل پنځم تصویر دی پنځم عکس دی کنه پنځم عکس دی څه ده کنه یا مثال پنځم پیج دی څلورم ما غلط شي څه هډینګ وی کنه نو ما صحیح وځه سب هډینګ ښه بس سیدا زه کوم د ځلې بدل کوم څو کوم دی بدل کوم فیګور 1 اوکې کې خلاص دا فیګور 1 راځي کنه غي څه کنه یا مثال زه تم چې د یو سر کوم لیبل کوم نیو لیبل کوم لیبل څه شي پیک 1 څه شو پکچر 1 څه شو کنه مثال خبره پکچر 1 ډاټ کوم څه دی زه ته ځخه کنه ګور کنه خو ته ګور دا نیو لیبل څه دا واخله څه شو پکچر 1.5 اوکې کا لیبل ته ګوره کوم ترغه کنه پکچر 1 بیا د لیکلي چې 1 اول یو لیبل دی څه ده کنه دغه لیبل ته غواړي چیرته وي application دراشا دا application څنګه زه ټیبل نه کله ټیبل راکړم صحیح فیګور ورکه دا ته پاکو بس پکچر نمبر دا صحیح ده دي جن صرف نور څه شي نشته دا لیبل تر کولای شي مثال کله ټیبل وی ایکویشن وی کنه سیم نمبر ایکویشن دی کنه سیم نمبر فیګور د پکچر 1.5 دی مثال دا نو بدلول شي مثال دا وره نیو لیبل تراشه تاول کې مثال خبره فل پکچر انسرټ کړه ته لیبل ورکړه صحیح ده او ایکسکلود لیبل فرام کیپشنز ها زه غواړم دا ایکسپریس کوم دا کیږي نه دا بجکتی ونه دا سره کا لیبل 1 باندې کمل لیکي به ګوره کنه دا ډیلیټ هوا او نه لیبل تاسو سره راشه صحیح ده او ایکسکلود لیبل فرام څه مطلب دی چې دا کیپشن سره دا تغواړ سکی دا د لیبل نه جدا کی ایکسکلود مطلب ریموو کول دي لیبل نه جدا کول صحیح ده ښه بل څه شي د مستر ټیبل برابر ما ټیبل
هر څه ورکولی شي صرف لیبلینګ دی نور څه خاص کار نشته انزرټ دا څه کې په کار راځي دا کتاب چې لیکي کله چې یو object پکې اچوي هلته په کار هلته څه ورته ورکوي او فګر 1.1 او دا کوم ځای نه ورته ورکوي دا خپل د لیکل کېږي نه لاندې ورته راشه سوپر سکرپټ لیکه او سب سکرپټ لیکه ورته دا آپشن دا آپشن نو کې اچول شو دا کې ځان دوی کې مطلب یو آپشن کې اضافه کړی دی دا هغه object لاندې راځي یا به اپر راځي او کې خپل هم کولای شي کنه جوړولای شي خپل جوړولای شي خو هغه څنګه ډېر لري راځي کنه د جنجال وړ دا ډېر اسانه دی دا دې د خاصیت دا چې دا پکچرز یو ځای راځي ګور 2.5 تاسو ګوره هغه ټیبل سره کوم مطلب کوم دا کوم ټیبل دی زه غواړم چې بای ټیبل څومره ټیبل چې زړ کوم یا اچوم داخلوم دغه کنه دې کې بای ډیفالت هر ټیبل ته نمبر بای ډیفالت ورکړل شي څنګه ورته یم څنګه کوم زه دا مې ویلې مخکې مې ویلې دا انزرټ ته بلاو شو انزرټ کې نشته دا ما دا انزرټ نه دی دا انزرټ نه دی دا ښه هدايه دا د خیر ریفرنس سره بیا د راشه انزرټ ما شوي دا ډایرکټ دغه ته راغلی کنه دلته باندې نیبل واخلې ورته وبلی کې اتوماتیکلی بای ډیفالت واخلې چې هر انسونه چې انزرټ کوم او دا ټو کیپشن و افرین کوم چې دا ورسره ده دا ټیبل تر اوسه خپل د مایکروسافټ نه دا څنګه ګور مایکروسافټ ورډ ټیبل دا خپل ګور اوکې کا او زبل بل لا سلیکشن دی والا زه یو ټیبل زت کوم وختي خو دا ورته نیو ټیبل نه واچولو کنه اخو لیبل چې ورکړي دا څه دا فیګور نو ټیبل ونه ټیبل د خپل نمبر په څنګه وته ورکوم ټیبل ته وزن تراشه د لیکلو کسې دا صحیح شو بل هغه ټیبل زټ کا اوس ګوره ټیبل نو ټو شو کنه شو اوس اتوماتیک ټول اخلي اتوماتیک د خپل اخلي صحیح شو کوي دا اټو مطلب چې کله چې اټو ګوري اتومات صحیح شو کنه به دا لیبل غواړي دا ټیبل نمبر غواړي کنه ایبا غواړي ک لاندې بیرو غواړي بیرو تر واسه شي خو بیا بیرو سي دی او دا نیو حسابي اتوماتیک هغه به لب سور ته وي زدن دا ټیبل دا زدن دا یو هغه ته کوم لیبل تراشه د مثال دا لیبل شي پیغام به لیکل شي یوز فار مطلب خبره ریپورت څه ده څه شي لیبل از پر ریپورت او بدا دا ګوره هغه به د نوم څه نه خپل لیبل ته نوال شو او دا لیبل شو او بل چې موږ سره سوال لري کوه خو اپلیکیشن ته ورشي که غواړي چې هغه د خپل هغه ټیبل چې د ټیبل پاتې کوم لیبل چې ترازی کوم لیبل ترازی هغه غواړي بیرو آیټم غواړي بیرو ابو آیټم غواړي کوم ته غواړي څه شو نیو لیبل ته ورکول شي په شو نمبرینګ ورکول شي سیم نمبر کوم فارمیټ ته غواړي کول شي نمبر ته د بي ټي جوم سیور کې هغه د جن ته کول شي انتخاب کوي صحیح ده کنه غواړي فیګر 2 یا ټیبل 1 ای کنه لا شاته ورکول شي صحیح ده دغه نو څه خاص نشته دې پوه شو کنه سوال نشته که غواړي چې دا ډیلیټ کې نن دا انتخاب کې دلته ورشه دا دغه لیبل بس لیک کې او ډیلیټ ووایي اوس دا ګوتو کیپشن درته مطلب دا دی چې ټیبل لپاره به اډ کیپشن راځي او پکچر لپاره نیو لیبل ټیبل ته ملته ورکول شي ټیبل ته ملته ورکول شي نو خیر ده کنه باید ډیفالت ورخه دلته ټیبل انتخاب کړه فیګور انتخاب ټیبل انتخاب کړه ها ټیبل نمبر 1 ټیبل د سره ټیبل نمبر 1 راځي هغه د دین ود طریقه ده کنه او اتوماتیک ده مات کې دا درنه خپل چې موږ سره انزرټ ټیبل اف فیګر ده ها څه شه ده انزرټ ټیبل اف فیګر دا فیګر چې کوم تاور کړی دی دا غواړي په مطلب دا د دې دا ټیبل 2 ټیکسټ په سیم پیج کې د مثال خداشان ټول دا موږ په بلز ویل کنه ان ټیبل اف کنټنټس کې غواړي لینک او ورکول شي دا موږ کې موږ تابوزي ټیبل ته بوزي دا تاسو وره اوکې کا دا وګوره ټیبل نمبر 1 مې پیج تراشه کنه دلته به کلیک ډایرکټ اول ټیبل ته ډایرکټ بوزي مثال زه کنټرول انټر وهم دلته زه انزرټ کوم څه کوم انزرټ کوم انزرټ ټیبل اف فیګرز هغه فیګر ته چې څه ده کنه څو ټیبل موږ جوړ کړی دي دوه ټیبل موږ ګدي کنه اوس ګور خان دا یو ټیبل دی اوکې یس ریپلیس اول سره ریپلیس شو هغه ټیبل کوم ځای کې دی اول ټیبل دی په اول پیج کې دی صحیح شو کنه دا د انزرټ ټیبل اف فیګرز دی څه دی موږ بل پیج کې سره دا فیګر سره دا کنټنټس چې دی کنه
فګر کنټینټ څنګه چې په هغه کې مو ویلې ټیل پیج نه لیکو پیجونو نه مخکې چې دی د خپل فهرست جوړو کتاب په هغه سره فهرست جوړو فهرست کنټینټ جوړو ا کنټینټس کې مثال د لیکو موضوعګانې پرون ته د ویډیو پرونه ویډیو ورپوي صحیح ده نو دا څه شو ما کوم ټیبل د کوم هغه ته ورکړی دي کنه هغه څه کول ماته هغه دلته ماته انسرټ کړل څه کړل انسرټ کړل اپډیټ ټیبل او مثال کله چې نو یو ټیبل په انسرټ کې کنه بل ټیبل انسرټ کړه انسرټ دغه په هغه طرف هغه ته لیبل دی ورکړه کغه هغه لیبل د سره انکلود شي اپډیټ وه په اپډیټ کې دلته براشي هغه صحیح ده بل د مثال کراس ریفرنس ده کراس ریفرنس دا ده چې دلته موږ ویل چې پیج لاوټ کې موږ ته ویل خو انسرټ کراس ریفرنس دا چې یو سیس یو چاته مراجعه کول وي یا حواله کول وي مثال د پیسې دی کنه ته د حواله کې د مثال د یو سی وی ډی کې سی وی ډی نه لګي ریفرنس څوک دی مثال خبره پلاکې کاروبار هغه دی کنه یو ریفرنس مودل کې لګي دغه د کراس ریفرنس کې غواړي مثال ته کنټیکټ ونیسي دا هغه کس چې ریفرنس لیکل دی هغه د مثال خبره زنګ وي کنټیکټ هغه ته ونیسي کله چې هغه ته په معلومات واخلي دا څه دی سره دا مثلا کراس ریفرنس دی کراس ریفرنس مثلا کولای شو چې اکاډمي په مطلب ټیبل هم وي زه ټیبل اچوم مثال دا زه ټیبل مثلا اچوم صحیح ده زه ټیبل اچوم صحیح ده ټیبل د ذکر اچوم صحیح یا ټیبل مو چې دا عمل ته ویلو تاسو نو خیر دلته کراس ریفرنس ته راشه صحیح ده ریفرنس ته راشه ریفرنس کې وته کراس ریفرنس د څه شي ریفرنس غواړي کنه د ټیبل ریفرنس غواړي کنه صحیح شو په دلته به زه د انتخاب کې ذکر راشه دلته ټیبل باندې کنه دی خالي پیج طرف دلته مثال خبر دلته کنه یو ریفرنس راشي سی وی د مثال خبره څه ریفرنس غواړي د ټیبل غواړي د هډینګ غواړي بک مارک غواړي نوٹ او فول نوٹ هر څه کولای شي کوېشن غواړي زه د ټیبل صحیح ده ټیبل هغه انسرټ کړه شو کنه شو دا کلوز کړه دلته کلیک دا ټیبل ته وځي د کلاس ریفرنس ورکړي پوه شو کنه که هډینګ وي که مثلا وی څه شي نو ته کولای شي څه هغه په انسرټ کړي صحیح ده کنه نو بل چې د موږ سره مارک انټری چې دا add selected text to the index add this selected text to the index مطلب دا یو شی مارکې پر حقې باندې معنی حقې باندې مطلب ګورخه یو موږ سره دوی دا چې دوی یو مین انټری یو سب انټری مین انټری دا کله مثلا ته کمپیوټر لګي کنه کمپیوټر کوم انټری نه نور راځي مثال دا سافټویر راځي هارډویر راځي هغه راځي کنه دا شان ټول راځي میموري پرایمری دا سکیورټي دا هي دا راځي کنه ته غواړې چې دغه د پاتې سو کی چې مثال یو انټری جوړه چې کله کس ګوري هغه پر معاملې د ګوت د خیر خوا هغه کې په ټیبل کې اف کنټنټس کې موږ به هډینګ ورکړو د هډینګ ضرورت نشته دی کې دا ګورخه مخکې ما سټیشن جوړ کړ او کنټنټس کمپیوټر مو لیکو ال ترا هغه ګورخه ګوره دا مې جوړ کړه دا وو کویک ټیبلز دی انسرټ اشن پر جوړ کړه کویک پارټس کې جوړ کړه کویک پارټس کې دا ګوره دا کویک پارټس دې کې جوړ کړه دې کې جوړ کړه ټو ټیکسټ دا ګوره ټو ټیکسټ ګوره کمپیوټر 3 دا سوګوي دا ګوره تر راځي ها ریفرنس دا ولې ګول شي دلته زه ورکوم مثال خبره
بزنس صحیح شوه بزنس کې چې دی مثال خبره فاینانس دی معلوم مارکیټینګ دی ښه دا درې بس دي کله چې غواړې دی کې ته خپل بزنس دی بس دا څنګه ایجاد کې دې سلیکشن مې واخلې کنټرول سی ویږي دلته به راشي دلته بزنس انزرټ شو دا بزنس تاسو څه شو مین انټری شو څه شو مین انټری شو او بل څه شي د سب انټری تاسو څه شي د مثال خبر مارکیټینګ دی کنه که بل څه شي فاینانس وو خو ځان د هیډینګ دی اصل د سب انټری فاینانس د خیر ځان ورخه څه ده کې مارکیټ دلته به کلاس ریفرنس او واسطه ورکړي یو انټری وشو څه ده بل څه شي خبره د بزنس ده کنه بزنس کې څه مارکیټینګ دی صحیح شو که مارکیټ دی بل شو بل مو څه شو خلاص شو کلوز بزنس فاینانس بزنس کې څه شی دی موږ سره فاینانس دی او بزنس کې بل څه شی موږ سره مارکیټینګ دی دغه ته ویل کېږي ټو سی مطلب کوم ځای کې وګوره دلته هلته خو موږ سیس دغه هغه ونه کړو چې د کوم پیج کې مثال سویم پیج کې سویم پیج کې نه دی دغه شیزونه بیا په څه شو ریفرنس ته به راشي په ریفرنس کې به چې دی انزرټ انډکس نمبر به ورته ورکړي دلته به ورته چې په دغه خبره چې د کومه بزنس فاینانس چې دی ډېر هغه که نه یو کالم کې زه غواړم چې د بزنس او هغه ټول ماته راشي او دلته ورته وایم څه کومه section break shown ما دا باید دور کوم نشان تورک شي پاراګراف دا پاراګراف دا ابجیکټ سره دا باید ورک شي ټول سلیکټ کیږي مطلب دا خپل دا هغه چې دی کنه دا کوم ځای چې ولاړ دی دلته ولاړ دی ځکه ته غواړې دا خبره شي دا په هغه باندې تاسو وخی لکه چې انټری کړی دا بزنس ته په څه شي کې انټری کړی دا فاینانس کې انټری کړی دا بزنس کې بل څه شي انټری شوی سب انټری څه مارکیټینګ دی مارکیټینګ د نور ډېر خبره راځي مثلا کمپیوټر د کمپیوټر کې هارډویر د سافټویر د ټول شان ته یو انټری جوړه هغه هر وخت ته غواړي هغه انټری ځان انزرټ کولای شي ځکه نو خاص شي سوګو دا عشان تخيل هو بريفيو ولا اتموسفير لقيات اكسبوزر ده مطلب اتموسفير ده عشان تخيل بزنس خاص هغه بدلش دا خو رايټو علامین د مثال دغه پیج نمبر څنګه کې ته خو دا وګوره دا اول پیج کې دا فاینانس مارکیټینګ څه دی فاینانس بزنس فاینانس دی او بل مارکیټینګ وسره دی سی په وګوره په کوم کې په اول نمبر پیج کې په وګوره اول نمبر پیج کې موږ سره بزنس دی کنه ده هم مې ښکړه کوم ښکړه او بل د موږ سره دا دلته ود دي کوو انزرټ تراشه انډکس نمبر انزرټ کا چې هغه موږ سره خو رائټ ټو الاین پیج نمبر دا نمبر مطلب چې کوم کې دی سی پیج نمبر دا ټول پیج کې موږ مطلب تاسو جوړ کړئ کنه هر شی پوه شئ فاینانس او هر شی د جوړ کړئ فاینانس دی لکه مثلا کمپیوټر کې سره سافټویر د سافټویر هر مختلف پیج کې راځي دا هم پیج نمبر به راځي هم به دا راځي به انزرټ انډکس نمبر چې دی
د شبکې دلته مختلف پارامترونه موږ سره د کوم یو ته غواړي کوم خپل د انډکس چې دی مثال د خپل د انټریانې په کوم شکل کې ته او دا خیر دلته مثال ولیکم بزنس کې او فاینانس او مارکیټینګ کراس ریفرنس او د چې بولډ کراس ریفرنس دی کنه وخت مې د کار وکړ د کراس ریفرنس کې مثال ټیبل ما جوړ کو او اخري پېښه زرا علامه هلته یو هغه واچو مثلا خبر ټیبل نمبر 1 ټیبل نمبر 1 راځي هلته ما چې کلیک کوم اول ټیبل ته زبور لما آیا د کراس ریفرنس ورکیږي زم سی په کوم سی کې مثال د پیج نمبر 5 کې او ته چې پیج نمبر 5 کې دا بزنس او مارکیټینګ خبره شته کې دا پنځم پیج کې ده سی ان پیج نمبر 2 کې روز راشي انډیکس کې ته ډایرکټ تو کارم وګورم خبره راشي بزنس फाइनेंस बिजनेस मार्केटिंग सेक्शन नंबर 5 के सही होगा ना बिजनेस फाइनेंस अवल के मार्केटिंग सी अवल के दलते वक्त ورته फाइनेंस एंड बिजनेस मार्केटिंग से पिंजम पेज کې کتل شي اوس که زه په دې باندې کلیک وکړم ډایرکټ ما هغه څه بوزي نه دا نه ودا صرف یو مارک دی مارک کول دی مثال کتاب څه بلدري وي کنه کتاب کې مثال زه اوس دا کتاب وایم چې څنګه کتاب زه وایم دا یو له 100 پیج دی څه دا 100 پیج دی زه ورسره مثال سره یو هغه جوړ نوټیشن یا دلته کتاب یو سټډي کې دی یا مکمل کې سټډي کې څه دا ځان سره نه خندې چې مثال دا کتاب ما دې پوری ویلې دی مثال دا کتاب ما چې موضوع څه دا ټاټل څه مثال خبره سبمیټینګ دی سبمیټینګ کې کوم درس درې ما مثال خبره درس درې ما کلاس سی آی پی دا نو هغه ته ماته ولته نه خبره دې چې دا وګورم چې ما دې به کتاب سټډي کړی دی ما دې به انټری کړی مې دا درس په کړو هر ځکه مثال ته وړ استعمال کې اته چې کتاب ریپورت لیکل دی ځان سره نه خدي هغه ونه دې چې ما دا کتاب دې به سټډي کړی بیا کولای شي کوم ځای ګوري پنځم پیج کې یا مثال یو شاته چې ما انټری کړی دا او وګوره البته ډیټیل شته دی دا ډیټیل د کس راځي هغه فاینانس خبر په بزنس کې دا هغه د بزنس خبر څه شي دا مارکیټینګ کې څه شي کوم پیج کې دی ځنه پیج کې دا هغه د کس ورځي ډیټیل خاص او په دې کې کوم ټریننګ راوړي کوم مثال دا مارکیټینګ ته ډیلیټ کې صحیح ده دا ډیلیټ کړو دا مثال دا ډیلیټ کړو صحیح شو اپډیټ انډیکس وها ټول د فصل د اپډیټ کې څون چې په تاب کې راوستي وي هغه د فاینانس بزنس مارکیټینګ سی 5 یا ته مثال د هغه تور کې کلر ورکې ډیزاین ورکې دا فون ډایرکشن کې راوړي الته اپډیټ انډیکس وها او کې اپډیټ کیږي سره بل له مثال مارک سټیشن دی ها دا مارک سټیشن وایي واخره مارک سټیشن څه دی مارک سټیشن کې ته څه کې لکه په ټیبل اف کنټنټس کې تاسو کول ټیبل اف کنټنټس کې تاسو کول چې مثال خبرته چې کله موضوع انتخاب کې هغه موضوع اول به هغه د هډنګ 1 نه هډنګ 2 به ورکو کنه او بیا به هغه موضوع به اره موضوع به دلته هغه جوړو انسرټ سټیشن به جوړو ورته صحیح ده کنه دلته هغه شان دی دلته مارک کې سټیشن مطلب یو ریفرنس جوړي مثال یو راجی جوړي یو سیسته نو هغه دلته په اسانه مثال کولای شي چې هغه د ټیکس کې بدون کوم هډنګ ته واړه د کولای شي ګور څه وایي او اکارډنګ ټو مطلب خبره ته کولای شي رولز اپلای کوي وته کوم کیسز دي کنه کیټګری وته قانون ته اپلای کوي هر د کمپیوټر باندې قانون د مثال قاعده او قانون څه نو وایي کنه دا شان هر شان ټول ته کولای شي وایي ورته زه مثال د رولز دی کنه د لیکل کو
زه مثال خبره کومه د ساوث امریکا هارډویر بعضې کورسونه دا شیان نه ښیي زیات نه ښودل شوي بیا نه چې برابر ډېر شیان دې پاتې دي سافټویر صحیح شوه دلته راشه مثال نه بوټ نه مثال خبرونه کې اپلیکیشن صحیح شوه operating system صحیح شوه خو بس کله چې انزر سټیشن ورته وایي خلاص کله به خو سمارټ سټیشن به ورته وایي صحیح شوه هغه ته به راشي د اول سره صحیح ده ټولسي دلته ایپ شو صحیح ده دلته مارک صحیح ښه مارکو بیخي نه دار Crash hardware control C. صحیح شو rules mark صحیح software control C دبلیک خپل راځي mark ټول په ځای باندې راکړه mark وایم شي خو ځای mark application mark system control Z تراو mark صحیح شو دا ځکه کلوز دی به راځي نیو پیج ته څه ده یو مثال راځي اول پیج ته راځي insert table of authority هماغه ټیبل چې موږ جوړ کړو څه شي د رولز کنه صحیح ده کنه اوس ګوره وکړه او اټ شو کنه د تاسو کوم کتاب لیکل هغه څه شو رول دي دا یعنی رول کټګوري سو رولز یا کیس جرایم تاسو سره مثال خبره وي دا ټول کیسونه تر غونډه هغه ته موضوع ورکړي سټیشن او ترکیه مثال خبره دغه کسان دي مثال دغه ریپورتونه دي چې مربوط دغه پیج کې ورخم دغه پیج کې څه دا ورکول نو صحیح ده کنه دا وره مثال کوم اپلیکیشن دی کنه رول څه دی اپلیکیشن دی کوم کې دی هوم پیج کې دی وای کمپیوټر روان دی تر اول دریم پیج کې دی هارډویر څه دی څلورم پیج کې دی اپریټینګ سیستم دی خو هغه کټګوري څه دی رولز قوانین قاعده مثال اداره کې څه شي لیکي مثال کنه د کانټیکټ وایس څه شي لیکي نو تکرار شي اکشن کوم تاسو کوم خاص خبرې وي خلاصه کوم دی ولې کدا موضوع باندې کولای شي هغه رولز کې مثال کیس ورکړي کیسونه بغشته تاسو ګورئ دا رولز کې cases that status the other authorities the treaties the regulation the that all شان یو موضوع ته ورکول شي constitution نه غوډه سیده او next situation the situation په سره وي د خپل څه ګرځي سیده او بل چې مثال خبره تاسو دا اپډیټ ټیبل څه دی کنه دا ټیبل دی خو دا ګوره مثال ته دلته راشي دلته څه شي موضوع اضافه کړه څه کړه د موضوع اضافه د دې کې څه شي سی پی یو سیده کنه دلته خو نه راغلی کنه ته نه راغلی سیده اوس زه دایم چې دا څه کوم دا کوم سیشن مارکس اوس مې راغلی دا بلګراف نشان ولا یو څه اپډیټ کوته راځي اوس مې نه راغلی کنه اپډیټ کړه دا ودرګه اپډیټ ټیبل و راځي کنه دا مارک نشان مخامخ په کې راځي پاراګراف کوم یو پاراګراف نشان دغه ته غواړي درکوي شي دا
دا هو دا پکې راځي دا هغه لپاره دی دا واده کې دی کوش دا سی پی یو دا کنه او څه ګره سی پی یو اساسه اپډیټ ټیبل شو ساو خلک نشته ان شاء الله کلام په څه کې په ریفرنس باندې کوم کې نه پوهیږم څه دا انزل ټیبل برابر شو ذا ټیبل اف فیګرز یا ټیبل کاندید ټیبل کاندید دلته دلته ویل څه شو ټیبل اف فیګرز چې هغه اپ کې ویل څه شو ټیبل اف اتورټیز دلته ویل څه دی مال هذا خلاص بل بل دا ګوره ته چینج کول دي خطخه او تغوال چې مثلا تغوال چې نو فارمټینګ مطلب وایي دا مختلف سټیټس د سې خاص د داخلي دا ګوره کیسز دا خپل کیس انتخاب کې او دا غوږی کې فارمټ ته وایي د کلاسیکل ډیسټینیشن د استفاده شته دا شرط دی پرټس وګورئ کله چې دا په او نو څه وخت ان شاء الله د ویب انجینیرینګ پیپر څنګه راو